الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نبي عليه الصلاة والسلام دا الله رب العالمين دا طرف پیغمبر را ولېږلی شو. نو نبی عليه الصلاة والسلام خپل دعوت شروع او دا دعوت په پټه باندې شروع په دې وجه چې د مکی مشرکین ټولو د بوتانو عبادت کاو او ټول داسې فکر یې کاوه چې موږ دینی مشري لرو، ځکه کعبه شریفه دا د دوی په لاس کې وه او ټول نور کوم عربي قبایل چې وو هغه د دوی نه متاثر وو. نو د حکمت نه دا وه چې دعوت په پټه وشي، ځکه که په ښکاره وشي او یو ناڅاپي نو حتمي خبره ده ټول خلک یې په مخ کې ودرېږي چې د هغوی بوتانو ته بد وي، د هغوی چې کوم دین دی هغې ته بد وي. نو په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام دعوت په پټه باندې شروع کړ. نبی علیه الصلاة والسلام هغه څوک چې په هغه کې به خیر لیده او نبی علیه الصلاة والسلام ته به نږدې کس نو هغه ته به دعوت کوه. د ټولو نه مخکې خدیجې رضی الله عنها ته دعوت وکړ. خدیجې رضی الله عنها بغیر د کوم شک او تردد نه چې نبی علیه الصلاة والسلام سره وخت تیر کړی او هغې صدق او امانت ورته معلوم و، نو په نبی علیه الصلاة والسلام ایمان راوړه. بلکې د نبی علیه الصلاة والسلام سره داسې وه لکه نیم اسلام چې دی په غاړه وي. دا په دې وجه چې خپل مال هم د نبی علیه الصلاة والسلام او د اسلام نه ټول قربان کړ. او دغه رنګې چې نبی علیه الصلاة والسلام ته به کومه سختي رسېدله، مشکل به ورته رسېده، نو خدیجې رضی الله عنها به هغې ته تسلي ورکوله. د دې وجې نه ابي هريره رضی الله عنه روایت کوي نبی علیه الصلاة والسلام ته یو ځل جبرائیل امین راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلي چې دا خدیجه ده چې دا را روانه ده تا ته او یو لوښی ورسره دی، په هغې کې به ترکاري وي یا به طعام او یا به اوبه وي، چې کله تا ته راغله نو ته هغې ته د الله رب العالمین د طرفه سلام ویوه. سوچ وکړئ، الله رب العالمین په خدیجې رضی الله عنها باندې سلام وی. بیا ورته وایي چې زما د طرف نه هم ور باندې سلام ویوه او د جنت کې د داسې یو کور زیری ورته ورکه چې هغه کور به د ملغلرو نه جوړ وي او په دې کې به ستړیوالی او عیب به ورکې نه وي، بلکې دغه د دنیا تکلیف او مشقت دی دا ختمېدونکی دی. الله رب العالمین ورته په دنیا کې د نبی علیه الصلاة والسلام په واسطه باندې په جنت باندې زیری ورکه. او دغه رنګې د جبرائیل امین ورته د الله رب العالمین د طرفه سلام ویلی. کله چې خدیجه رضی الله عنها راغله نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي، نو خدیجې رضی الله عنها ویلي چې ان الله هو السلام، الله رب العالمین سلام دی، ومنه السلام او د الله رب العالمین د طرف نه سلام دی. داسې ونه ویل چې په الله دې سلام وي، بلکې الله په خپله سلام دی. او بیا ویلي چې په جبرائیل امین باندې دی هم سلام وي. دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام د هغې نه وروسته د علي رضی الله عنه ته دعوت وکړ، ځکه علي رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام په کور کې اوسېده. دا په دې وجه چې یو کال داسې و چې سختي راغله، مالونه کم شو. نو چې کله مالونه کم شو نو د ابو طالب چې کم ورونه و هغوی ویلي چې د ابو طالب خو ډېر بچیان دي، راځئ چې دې کفالت وکړو، هر یو د یو بچی ورنه کفالت وکړي، نو دا په ده باندې هم اسانه وي او زموږ باندې به کومه سخته نه وي. نو علي رضی الله عنه چې و دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې وجه باندې اوسېده. نو علي رضی الله عنه هم دا چې ماشوم بغیر د تردد نه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړه او مسلمان شو. دا هغه څوک دی چې اول د مسلمانانو څخه دی. د هغې نه وروسته د نبي علیه الصلاة والسلام سره به چې ډېر باور سره و هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر نرم اخلاقه خوش اخلاقه نرم سړی و، تاجر سړی و، تجارت به یې کاوه. نو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته دعوت وکړ نو هغه هم دعوت قبول کړ. دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام خپل خادم ته چې زید ابن حارثه نومېده هغه ته دعوت وکړ، هغه هم مسلمان شو او اسلام راوړ. دا څو هغه کسان وو چې د ټولو نه مخکې په اسلام باندې مشرف شو. دغه رنګې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې باندې اکتفا ونه کړله چې یوازې ایمان راوړي، بلکې لاړه او دعوت یې شروع کړ. تاسو سوچ وکئ 15
هغه صحابه چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته په یو حدیث شریف کې په جنت زیره ورکړي دا ټول د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې مسلمانان شوي چې هغه دي عثمان ابن عفان رضی الله عنه، زبیر ابن عوام رضی الله عنه، دغه رنګ عبدالرحمن ابن عوف، طلحه ابن عبید الله او سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنهم. دا 5 صحابه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې مسلمانان شوي دي. څوک چې چاته د یو خیر دعوت ورکړي او هغه خیر قبول کړي د ده لپاره دومره اجر دی لکه چا چې په عمل کړی وي. د دغه صحابو چې څومره عمل کوي الله رب العالمین ورته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د دې اجر او ثواب ورکاو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دومره د خیر سړی او دومره د خیر صحابي. د دې وجنه الله رب العالمین وی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الله رب العالمین وی څوک د ډېر ښه خبره کوونکی د هغه چانه چې هغه الله رب العالمین طرف ته دعوت کوي او نیک اعمال کوي او خلکو ته وایي چې زه د مسلمانان نه یم او خلکو ته دعوت کوي او اسلام طرف ته دعوت کوي. اول چې د ټولو نه مخکې د احکامو نه په نبي علیه الصلاة والسلام باندې لمونځ فرض کړی شو. جبریل علیه الصلاة والسلام راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته د لمونځ طریقه وښودله، ځان ته بوته د اودس یې وکړه، دغه رنګې لمونځ یې وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام هم په هغه طریقه باندې اودس او لمونځ وکړه او د هغې نه چې کومه طریقه وه په هماغه طریقه باندې اودس او لمونځ کوه. خو دومره وه چې په مکه مکرمه کې به لمونځ نه کوه بلکې وتل به د غونډیګانو طرف ته او د غرونو ته. مکه اکثره حسابانو کتلې ده ټول ګرد چاپېره شاوخوا غرونه دي. نو لږ بعد د دې خلکو نه جدا شو دې په خاطر باندې چې دوی د دې نه ځکه دا دعوت پټو د دوی په مقابل کې ونه درېږي او هلته به یې لمونځ کوو. دغه رنګې خدیجې رضی الله عنها او دغه رنګې نور چې د نبي علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی نو هغوی ته د اوداسه او د لمانځه طریقه وښودله. نبی علیه الصلاة والسلام به اکثره علي رضی الله عنه د ځان سره اخیسته او دواړو به د الله عبادت کوه او لمونځ به یې کوه. یو ورځ دوی په همدې حال کې دي چې ابو طالب ورباندې راغی چې ګوري نبی علیه الصلاة والسلام هم لمونځ کوي او دغه رنګې علي رضی الله عنه هم ورسره موجود دی. نو د هغوی نه یې پوښتنه وکړه چې دا تاسو په کوم دین یې؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې دا هغه دین دی چې ټولو انبیاو ته الله رب العالمین را لېږلی دی، چې دا د توحید دین دی او الله رب العالمین زه پیغمبر را لېږلی یم. نو ابي طالب ورته ویلي چې څه دې خوښه هغه کوه، خو زه دا خوښه نه ګڼم چې خپل دین پرېږدم. ځکه ابو طالب ته هم دعوت ورکړ چې ته هم مسلمان شه او توحید قبول که، خو هغه قبول نه که. دغه رنګې علي رضی الله عنه ته هم ویلي چې نبی علیه الصلاة والسلام په خیر باندې حریص انسان دی، نو د تابعداري کوه، دا تا ته خیر ښیي، هېڅ کلین تا ته شر نه ښیي. ځکه هغه دواړه یې کتلي وو چې لمونځ کوي الله رب العالمین ته. تر دې چې دې موده کې 3 کاله ووتل او دعوت داسې خفیه و، پټ به کوم مسلمانان شوي وو هغوی به پټ لمونځ کاوه او دغه رنګې کوم کسان به چې پټ دوی په هغوی کې خیر کاته او په دې وپوهېدل چې دا مقابل کې نه ودرېږي نو هغوی ته به دعوت ورکاوه. تر دې چې الله رب العالمین د آیات نازل که وانذر عشیرتک الاقربین، کوم دی چې کورنۍ ده او نږدې کسان دي هغوی وویروه د الله رب العالمین د عذاب. د دې نه پس نبي علیه الصلاة والسلام لاړه، خپلوان چې کومې ترونه او دی راټول کړل. چې کله کېناسته مخکې دې نه چې خبرې وکړي ابو لهب خبرې شروع کړې. ابو لهب ورته ویلې دا کوم څه دي چې راوړي دي دا پرېږده، دا ستا ترونه او ستا کورنۍ د دې ټولو عرب مقابل کې نشي ودرېدلی او نور هم داسې څه ډېرې خبرې وکړلې. نو نبي علیه الصلاة والسلام بدي بیان کړله. دا غونډه همداسې ختمه شو. بل ځلې بیا نبي علیه الصلاة والسلام خپلو خپلوان راټول کړل، خو دا ځلې مخکې دې نه چې بل څوک خبرې وکړي نبي علیه الصلاة والسلام خبرې شروع کړي او خپلو ترونو ته یې ویل چې زه الله رب العالمین د طرف نه حق پیغمبر را لېږل شوی یم، تاسې ته په خاص شکل او عرب او ټول عالم ته په عام شکل باندې، تاسې ته پیغمبر یم او ټول عالم ته پیغمبر یم. نو تاسې په ما باندې ایمان راوړئ او تاسې به دا مرګ داسې دی لکه د خوب په شکل باندې، لکه یو سړی چې اوده شي او بیرته راپاڅي
او ورته ویل د هغې نه وروسته به بیا دائمي نعمتونه یا به دائمي اور وي. نو په دې وجه زه تاسو ته دې دعوت در کوم چې تاسې دا دین قبول کړئ. ابو طالب په جواب کې ویله چې ته کوم کار کې دا ډېر ښه کار دی او ستا دا خبرې او دا ما ته ډېر زیات خوند راکوي. په دې کې ابو لهب بیا راخیز کړه او ویلې چې دا خو ډېر بد کوم بدترین شی چې دی دا موږ ته راوړی دی، دا اوس موږ خلکو سره په جنګ اچوي، تر دې چې د ابو لهب او د ابو طالب ترمنځ لفظي شخړه هم وشوله. ابو طالب د نبی علیه السلام په طرف ولاړو او ابي لهب مقابل کې ولاړو. کله چې دا واقعه تېره شوه نبی علیه السلام په دې پوه شو چې ابو طالب چې د نبی علیه السلام تره دی، سره دی چې مسلمان نه دی خو د نبی علیه السلام شاته ولاړ دی او د هغه کومک کوي. نو د هغې نه پس نبی علیه السلام یو ورځ د صفا په غره باندې صفا په غونډۍ باندې وخته. د عربو یوه طریقه وه چې کله به اعلان کاوه نو اواز به یې کاوه چې وا صباحا، چې کله به دا اواز وکړه نو خلک به ورته راټول شو. نبی علیه السلام هم وخته او اعلان یې وکړ، ټول خلک راجمع شو چې دا څه داسې نوې خبره ده چې نبی علیه السلام اواز کوي. ټول خلک راغله، تر دې چې ځینې خلک نشو تللی، د ځان په ځای یو کس ولیږه او نبی علیه السلام ته چې دا خبره واوري چې څه خبره شوې ده. کله چې خلک راټول شو نبی علیه السلام ورته ویلي که چېرته زه تاسې ته ووایم چې د دغې غونډۍ او غره شاته یو لښکر را روان دی او دا مکه ټوله ورانوي او تاسې باندې حمله کوي نو تاسې زما خبر منئ که نه منئ؟ نو قوم ورته ویلي چې مونږ خو تا نه دائما صدق لیدلی دی، رښتیا هم دنه کتلي ده، دروغ هم کله تا نه نه دي کتلي. نو ته چې څه وایې مونږ د هغې تصدیق کوو، چې ته مونږ ته هر څه وایې د هغې تصدیق کوو. نو بعد د دې نه نبي علیه السلام ورته ویلي چې زه تاسې ته یروونکی یم د هغې عذاب نه چې د الله رب العالمین د طرف نه راځي. نو زه د الله د طرف حق پیغمبر را لېږل شوی یم او تاسې په ما باندې ایمان نه وړئ. اول عام دعوت وکړه، د قبایلو نومونه واخیستل چې تاسې ځان د عذاب نه بچ کړئ. بیا خاص دعوتونه وکړه، د ځینې خاص خلکو نومونه واخیسته چې یو د هغې نه فاطمې رضی الله عنها چې دا وړه جنۍ په دې وخت کې د هغې نوم یې هم واخیسته. وویله چې زه تا نه ګوره په ورځ د قیامت څه نشم دفع کولی، که په دنیا کې دې څه پکار وي ما ته ووایه، زه د یو پلار په صفت باندې چې زما دنیا کې څه مرسته کېږي تا سره کومه څه وسمې، خو په آخرت کې بیا زه تا د الله رب العالمین د عذاب نه نشم بچ کولی. نو کله چې ابي لهب دا خبرې واورېدلې نو راپاڅېده او نبی علیه السلام ته ویلي تبا لك سائر اليوم، هلاکت دی تا د ټولې ورځ دپاره، تا موږ د دې دپاره راجمع کړي، تا خو زموږ وخت ضایع که موږ دومره په منډه راغلو چې دا به ته څه مهمه خبره کې او تا دا خبرې شروع کړي. الله رب العالمین دا آیتونه نازل کړه تبت یدا ابي لهب وتب. الله رب العالمین وی هلاک دي شي دا ابي لهب او د لاسونه دي هم هلاک شي چې دی به وروسته نبی علیه السلام په دې لاسونو باندې په کاڼو ایشت. ما اغنى عنه ماله وما کسب. الله رب العالمین وی دنه مال څه دفع نه کړ او هغه څه چې د کوم کسب کړي وو هغې هم څه دفع نه کړه. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. الله رب العالمین مخکې نه لکه څنګه به چې مؤمنانو ته په دنیا کې په جنت باندې زیری ورکاو، ابي لهب ته په دنیا کې په جهنم باندې زیری راغی چې الله رب العالمین به دا جهنم اور ته داخل کی او دا ښځه چې کومه ده دا به هم ورسره جهنم ته داخله کی، ځکه چې دی لرګي او خس خاشاک راوړل. هغه دا چې د ابي لهب چې کومه ښځه وه هغې به د نبي علیه السلام په لاره کې اغذیه چول، دغه رنګې نور ضررونه به نبي علیه السلام ته رسول. په دې وجه باندې زنانه هم ورسره په دې عذاب کې الله رب العالمین مخکې نه خبر ورکوي چې دا دواړه به الله جهنم ته به یې داخلی. ابي لهب به هم جهنم ته داخلی او دغه رنګې د هغه چې کومه ښځه ده چې د نبي علیه السلام سرسختې دشمنان دي الله رب العالمین به دا ټول جهنم ته داخلی. نور چا جواب ونه ویلی، یو ابي لهب چې و د دې مقابل کې جواب ویلی، نور چا خلک غلی پات شو، حیران شو چې اوس څه ووایي، هیڅ جواب د چا سره نه و. نو د دې نه وروسته چې کله د نبي علیه السلام خپل دعوت ښکاره او خلکو ته اعلان وکړ، نبي علیه السلام به ښکاره
بیا په کعبه شریفه کې لمونځ کاوه. د دې نه وروسته د مکې مشرکینو چې کومو کسانو ایمان نه راوړی، که دا د خپلوانو نه که د لرې نه، هغوی حسد او کینه شروع کړله او د نبي علیه السلام دښمنۍ ته شروع کړله. یوه ډله داسې وه، د مکې مشرکینو یوه ډله را برابره کړله، ابو طالب ته راولېږله چې ته یې دا وراره دي د موږ نه منع کړه، دا خو زموږ بوتانو ته بد وایي، زموږ پلارانو ته چې کوم مړه شوي دي هغوی ته په وایي چې دا په باطل دین باندې تیر شوي دي، کوم حق دین د دوی د حق دین تابعداري نه کوله. نو ابي طالب هغوی ته ښه جواب ورکړ. بیا ابو طالب ته بل ډله را برابره کړه، ورته ویلي چې کوم د مکې مشرکینو او مشران وو چې تا ته موږ مخکې وویله خو تا د خپل وراره منع نه کړه، نو دا وراره دې د موږ نه منع کړه او که ته یې نشي منع کولی نو موږ ته یې پرېږده چې موږ یې د دې نه منع کړو. نو کله چې ابو طالب دا خبرې واورېدې، نبي علیه السلام یې راوسته، ورسره کېناست او ورته یې شتا خو د خپل قوم خبرې واورېدلې او زه دا نه غواړم چې دا قوم دې سره دې زه دښمني شروع کړمه. نو نبي علیه السلام چې کله دا خبرې واورېدلې او په دې پوه شو چې ترې دا غواړي چې د دې دعوت نه ودرېږي، نو نبي علیه السلام ورته په جواب کې ویلي چې ای زما تره، زما دې په الله قسم وي که چېرته دا خلک دا لمر زما ته په یو لاس کې راکړي، یعنې راښکته یې کړي راپسې، او سپوږمۍ هم دغه رنګې په بل لاس کې، نو زه به د خپل دعوت نه تېر نه شم. زه په هیڅ شکل باندې خپل دعوت نه پرېږدم، دا د الله رب العالمین د طرفه ما ته امر دی او دا امر به زه سرته رسوم. او نور په جړا شو، داسې روان شو. ابو طالب ورته واپس اواز وکړ، ورته ویلي چې ای وراره، چې څه دې خوښه یې هغه وویوه او چې څه عمل کې هغه وکړه، چې زما څومره وسه یې زه تا نه خلک منع کومه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.